سلام لیدونکو، وخت مو په خیر. افغانستان لکه څنګه چې مو په اکثریتو خبرونو کې اورېدلي، د نفوسو اکثریت برخه نږدې له 80 څخه تر 80 پورې په کښت، کرونده او زراعت باندې د خلکو د وګړو ژوند ورباندې ولاړ دی. کندهار هم د افغانستان یو له زراعتي ولایتونو څخه دی چې دلته خلک په روزګار اکثریت په لیرو پرتو سیمو کې په زراعت او کښت باندې دوی مصروفه دي. سږ، وچکالي او په کل کې نورو عمده تاثیراتو د خلکو په ژوند خورا اغېز درلودلی دي او ډېرې ستونزې لیدلې دي. له شمله په کندهار کې د تېر کال را په دې خوا کندهار کې د نوري زراعتي لابراتوار تر عنوان لاندې په فعالیت پیل کړی دی چې تقریبا تر اوسه پورې زرګونو باغوانانو ته په مختلفو برخو کې ګټې رسېدلې دي او ضمناً یې د زراعت په برخه کې پراخ تغییرات محسوس شوي دي. د دې لابراتوار له مؤسس او مشر ښاغلي انجینر سمیع نوري صاحب سره زه خبرې کوم. نوري صاحب، مننه چې د مرکې وخت مو راکړئ. په خیر راسئ. پیل کې به دا راته ووایه چې سږ وچکالۍ د کروندګرو پر ژوند او کاروبار باندې څونه تاثیر درلودلی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله موږ متاسفانه موږ افغانان هر کال د دې د غیر معیاري زراعت په خاطر باندې که وچکالي سي هم تاوان ویني، که ابي کال یې هم تاوان ویني. تېر کال لکه څنګه چې د تېرو له ډېرو اوبو څخه ډېر بارانو څخه باغوانان تاواني سوله، انګور یې خراب کړل، انار یې خراب کړل. شش کال بیا عین مشکل د وچکالۍ څخه شش کال اوس انار تازه تر ګل وتلي دي، بیا هم په دې کې چاودنه پیدا شوې ده ځکه اوبه نه دي ورسېدلي، تېر شوي دي. انګورو باغونه وچ شوي دي یا کمزوري شوي دي، یا اوس شش کال د وچکالۍ په خاطر به ډېر نوي نوي امراض پیدا شي، لکه حشرې او ځینې فنګسي امراض چې هغه د وچکالۍ سره ارتباط لري، هغه به ډېر پیدا شي. نو وچکالۍ به شش کال متاسفانه نور باغوانان ډېر وځپي. نوري صاحب، شخصا که تاسې راته ووایاست کوم لابراتوار چې تاسې فعاله کړی دی او دلته په دې سیمه کې د خلکو اشده اړتیا وه، تر اوسه پورې نو څونه ګټه خلکو ته باغوانانو ته رسېدلې ده؟ موږ ته چې چا مراجعه کړې ده هغه انشاءالله خوشحاله تللی دي. د دې زراعت ماډرن شوی دي، یعنې په پرمختللې نړۍ په رقم معیاري شوی دي. پخوا چې و د دې زراعت و عنعنوي شکل و، اوس مو د پرمختللې نړۍ په رقم د دې د انبار سیسټم وربدل کړی دی، د دې د میوو روزنه وربدله کړې ده او د هغه څخه وروسته په نتیجه کې ډېرو باغوانانو د 100 څخه تر 600-700% پورې فعالیت کې لوړوالی راغلی دی او امراض یې کنټرول شوي دي او مصارف یې لږ شوي دي، خواري یې لږ شوې ده. نو الحمدلله ډېر باغوانان خوشحاله دي. خبره مو د تاثیر وکړله چې په لوی اکثریت یې د خلکو پر زراعت باندې تغییر راوستلی دي. نور باغوانان څونه لیواله دي چې ستاسې له شته امکاناتو په ځانګړې توګه ستاسې له مشورې څخه استفاده وکړي چې په کښت او کرونده کې تغییر محسوس شي؟ دلته کندهار کې د دې عموما د کندهار او د سارا خلک دوی تر اوسه پورې داسې ماډرن زراعت نه و لیدلی او داسې لابراتوار او د خاورې معاینات او دې شي سره ډېر نابلده وه او په اول کې زړه نه سوی ورته کولی، ځکه موږ دوی ته نوی سیسټم وړاندې کوي او نوی معیاري شکل مو زراعت ورته ښووي او هغه دوی تجربه کړی نه و او په اول کې دوی وارخطا هم وه او مشوش هم وه چې داسې د ګټې پر ځای تاوان ورته وکړي. اوس الحمدلله موږ په ټولو کلیو کې یو نمونه باغ ورته جوړ کړی دی. د باغوان تقریبا په هر کلي کې موږ ته یو باغوان راغلی دی، د هغه موږ په ترتیب تللی دي او هغه ښه استفاده ځینې کړې ده. الحمدلله اوس ډېر باغوانان راځي او ډېر خوشحاله دي او دوی غواړي چې موږ سره قدم پر قدم لاړ شي، چې موږ کومه لارښوونه ورته کوو پر هغه قدم پر هغه لاره باندې لاړ شي، ځکه هغه یو باغ دوه باغه چې په کلي کې جوړ شوي دي هغه ښه استفاده ځینې کړې ده، خوشحاله دي. نو کال به کال خلک د دې شي سره بلدېږي او لېوالتیا ورته ډېرېږي. نوري صاحب، خپله په دغه وخت کې چې تاسې وویله چې موږ عصري زراعت ته کار کوو او تر دې دمه پورې په لوی اکثریت خلک هم راضي دي،
په دغه تخصصي برخه کې مو زده کړې تر کومې کچې کړي دي او چیرې مو ترسره کړي دي؟ ما د خپل لیسانس په کاناډا کې په عمومي زراعت کې کړی دی. بیا مې د ماسټري په واشنګټن سټیټ یونیورسټي په امریکا کې د نبات د صحت په بخش کې کړی دی. یعنې موږ لیسانس مو عمومي ټول زراعت و چې ټوله چې کې سسټینبل اګریکلچر ورته وایي دوامداره زراعت، او ماسټري چې بیا ده هغه بیا پلان هیلث منیجمنټ کې ده، یعنې د نباتاتو صحت پرې اړه لري چې د اسلام د زراعت ډاکټر ورته وایي. په دا بخش کې ماسټري کړې. په خپله چې په اصطلاح باندې زده کړې مو په بهر کې کړې دي، اوس افغانستان ته راغلي یاست، کله چې د خپلو ناچارو خلکو وضعیت ګوري او کلونه دوی د ګڼو تکالیفو سره خپل زراعت پر مخ باندې بیایي، څونه د خوښۍ احساس کوئ چې لا نوښتونو ته به ادامه ورکوئ او خلکو ته به د خدمت مصدر ګرځئ؟ موږ کله چې یو باغ ته ورځو د باغوان د ډېرې خوارۍ، ډېر مصرف، ډېره ستړیا او لږ حاصل ته ګورو، هغه واقعا موږ خواشیني کوي. خو بیا کله چې موږ دوی د خوارۍ پسې هم راوګرځوو، د مصارف پسې هم راوګرځوو، وخت یې مو لږ کړو، د کار وخت یې مو کنټرول کړو او نتیجې ته وګورو، واقعا دا ډېر ښه د خوښۍ احساس ماته راکوي. یا کوم قرباني چې موږ کړې ده یا کومې خوارۍ چې موږ کړې دي د هغه نتیجه چې ووینو، واقعا ډېر د خوښۍ احساس کوو او ډېر دغه خوشحالي موږ ته بیا هڅه ده. موږ د هر څه نورو تکالیفو زغملو ته اماده کېږي چې نور هم کار وکړي، خدمت وکړو او نور تر دغه هم زیات کار وکړو او هم نور تکالیف په دې لاره کې یوسو. راتلونکی لارښود ویژن به مو څه واوسېږي چې په اصطلاح باندې لا مخته ولاړ شي؟ انشاءالله چې خلک ورسره آګاه کېږي او په راتلونکي څو کلونو کې به زموږ تاسو د کندهار زراعت د عنعنوي شکل څخه اوښتی او عصري شکل ته، او دغه په دې باور هم یم چې د کندهار څخه به انتشار یې کړی د افغانستان نورو ولایاتو ته. موږ اوس پر نورو ولایاتو هم کار شروع کړی دی، د وردګو پر سیب هم کار شروع کړی دی، د هرات پر زعفران هم کار شروع کړی دی، او د دغسې پسې روان یو، هلمند و، کابل و، مزار و، د بالاکوټ ته ځو انشاءالله پر هغه باندې انتشار کوو چې د دې حاصل څو چنده شي. نوري صاحب ډېره زیاته مننه چې د مرکې وخت مو راکړئ او خپل هر اړخیزه معلومات مو د درنو لیدونکو سره شریک کړل. ډېره مننه ستاسو د راتګ څخه هم ډېره مننه. هیله ده چې زموږ د دغه خدمت څخه زموږ هېوادوال ګټه واخلي او ستاسو یې کور ودان چې نوښتونه خلکو ته معرفي کوئ او خلک ځینې آګاه کوئ. ډېره مننه، تشکر. لیدونکو ستاسو څخه هم ډېره زیاته مننه. ښاغلی انجینر سمیع نوري چې زده کړې یې د ماسټرۍ تر کچې په امریکا او کاناډا کې کړي دي، د خلکو د هوساینې په خاطر باندې داسې یو ستر نوښت کړی دی چې زموږ د ټولنې تر ټولو ستره طبقه، هغه قشر چې له ګڼو ننګونو، مشکلاتو، امنیتي ننګونو، د الهي ټاکو او اجتماعي ننګونو سره بیا هم د بسته یو کال سترګې خپل کښت او کروندې ته وي، د دې ټولو ستونزو د دوی د باغونو د علاج لپاره چې یوازینی لابراتوار په کندهار کې شتون لري او د افغانستان تر نورو سیمو پورې به هم په سرعت ورسېږي. هیله ده چې نور د افغانستان ولسونه هم له دغسې کافي فرصتونو څخه استفاده وکړي او خپلې کافي منابع په لاره باندې واچوو. تر بیا ما عبدالقادر تکین او تخنیکي همکارانو ته اجازه راکړئ. پروپاګاندا